بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حاتم رحمه الله: ثم أخذ عن هؤلاء بعدهم الرسم في الحديث والتنقير عن الرجال والتفتيش عن الضعفاء والبحث عن أسباب النقل جماعة. ثم أخذ بأخذ عن هؤلاء بعدهم الرسم في الحديث دديد تركه في حديث والتنقير عن الرجال فرجال كتشان بين والتفتيش عن الضعفاء أو ده زعفاء وطلب تفتيش تلاش والبحث عن أسباب النقل. أسباب النقل داغو مطلب اتصال دي انقطاع إرسال خفي دي دا تدليس دي چش دي دا جماعة أخذ جماعة دا أوغ أخذ بار فاعل دي منهم عبد الله بن المبارك ويحيى بن السعيد القطان ووكيع بن الجراح. داغ وكيع بن الجراح بن مليح دي حنفي دي إمام الشافعي رحمه الله: أستاذي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني بترك المعاصي فإن العلم نور من نور الله ونور الله لا يعطى العاصي. قائل هذا الشعر دا وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي دي سيدة دا دي قول قائل دي چې دا بیا شعر ته اړولی دي دا امام شافعي رحمه الله دی. امام شافعي رحمه الله وای: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وأشجع في الوغى من كل ليس من بني مهلب ويزيدي. امام شافعي رحمه الله وای: ولولا خشية الرحمن ربي لحسبت الناس كلهم عبيدي. امام شافعي رحمه الله وای: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. در لبيد شاعر بزدير شاعر وای. لبيد بيجني يا بنتي لبيد إن أباكما قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما. لبيد دغ لبيد دي چلوني دغ حيثيت خاوين دي. امام شافعي صاحب دغه امام شافعي دي: لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وأشجع في الوغى من كل ليس من بني مهلب وبني يزيد. ولولا خشية الرحمن ربي لكن لحسبت الناس كلهم عبيدي. وإذا خلق زي خو قرز ما غلامان کیږي خو زما د الله پاک جل جلاله سبيريږي. دا امام شافعي رحمه خير. دا وكيع بن الجراح بن مليح دي وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن إدريس. دا امام شافعي رحمه الله. دا الشافعي في جماعة معهم، إلا أن من أكثرهم تنقيرا عن شأن المحدثين وأتركهم للضعفاء والمتروكين. دير تنقير ولا پشان دا محدثين كي أو دير تركون كي ضعفاء ومتروكين لرا حتى جعلوا لهذا الشأن صناعة لهم لم يتعدوها إلى غيرها مع لزوم الدين والورع الشديد والتفقه في السنن رجلان. مگر پدې کې ډېر هغه کسان چې په محدثینو کې ډېر تلاش چانبین کاوه او هغه کسان چې متروکین او ضعفا ډېر پرېښول حتی د دې دپاره دغه د حدیثو او د رجالو شان دا د دې شان وګرځېدی او دوی ګویا کې د هغې صناعت سو پر دې صناعت خاص سو او دا صناعت د دې پورې خاص سو. دی دا ځان دې کار ته وسپارئ سره د دې چې دینداران تقواداران ښه تفقه په سنت کې درلوده. په دې جماعت کې دوه کسانو، یو یحیی بن سعید القطان، یو عبدالرحمن بن مهدي و. بیا دی پر دا باندې شروع کېږي چې د محمد بن نصر نه روایت کوي چې هغه وایي: سمعت علي بن المديني، ما د علي بن المديني نه یقول دخلت على امرة عبدالرحمن بن مهدي. د عبدالرحمن بن مهدي پر ښځه باندې ښځې ته زه ورغلم وكنت أزورها بعد موته فرأيت سوادا في القبلة. د قبلې و طرف ته داسې یو تور نشان دغه مې ولیدی. فقلت ما هذا؟ فقالت هذا موضع استراحة عبدالرحمن. دا د عبدالرحمن د
حت زیدی کان یصلی باللیل د به لمونځ د شپې کوي په اذا غلبه النوم وضع جبهته على هذا الموضع دا د سجدو د ستړیاو نه وروسته د لمانځه د ستړیاو نه وروسته پر دا ځای د سر لګاوي. او علي بن عبد الله وایي والله لو أخذت فحلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي. زما د په ذات د رب قسم چې زه که چیرې زه ونیول سم او زه قسم واخلم د رکن او د مقام په مابینځ کې چې زما د په ذات د رب قسم که ما احفظ در عبدالرحمن بن مهدي لیدلی دی. او دغه وایي زیاد بن ایوب وایي قمنا من قمنا من مجلس دا توری مجلس دی جلسه یجلسو سه ضرب خوارکی پر وزن د مجلس راځي د مفعیل پر وزن باندې د ضرب خوارکی الته پر وزن باندې د مفعیل راځي. د ضرب خوارکی هم ډیر تباه او برباد زموږ په معاشره کې دا مجلس دی. صحیح سو زه مجلس ته ورغلم وزماز من مجلس هشام دغه نه ولاړ فاخذ احمد بن حنبل ويحيى بن معين دي معين بفتح الميم دي يحيى بن معين واصحابنا بيد فتاه فادخلوه مسجدا وكتبنا عنه واذا الفتى عبد الرحمن بن مهدي. موږ دا مجلس د هشام بن بشیر نه ولاړ سو احمد بن حنبل يحيى بن معين او داسې موږ ملګري بیا ولاړ درو لاس ځله ونیول شو چې یو ځوان هغه موږ ته دغه بیان دا ځوان عبدالرحمن بن مهدي و. امام ابو الوليد وای ما رأيت احدا كان اعلم بالحديث ولا بالرجال من يحيى بن السعيد. دغه يحيى بن السعيد القطان دغه په مابینځ کې ور داخل کړی دی. خدای بیا وروسته بل روایت ذکر کوي چې سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت شخصا أذكى من يحيى بن معين السعيد. دلته يحيى بن السعيد بیا عبد الرحمن بن مهدي ته بیا څوک ډېر دغه دی يحيى بن السعيد القطان یعنی دغه دوه کسان دي نه یو يحيى بن السعيد القطان دی یو عبد الرحمن بن مهدي دی. یو څه اوصاف د هغه ذکر سو دی بیا خپله هغه بیا د چا اوصاف ذکر کوي د يحيى بن السعيد د ذکر کوي. د یو بل روایت ذکر کوي د مکحول نه هغه وایي د جعفر بن ابان نه مې اورېدلی سألت ابا الوليد الطیالسي د هغه نه مې پوښتنه وکړه عن خالد بن الحارث ويحيى بن السعيد القطان د دوی دوه په اړه مې څه ځین وکړه پوښتنه ځین وکړه. فقال كان يحيى اكبر منه كثيرا يحيى پر غټ ډېر واما خالد فكان ثقه وكان صاحب كتاب. یا دا خالد چې بیا و دا صاحب ثقه هم صاحب د کتاب هم. فقال له اما خالد فكان ثقه وكان صاحب كتاب دا صاحب د کتابو. فقال له رجل كان عنده ما كان بالبصره بعد شعبه مثله نسته نو په بصره کې د شعبه غوندې سړی. وكان شعبه قال وكان شعبه يحسن ما كان يحسن يحيى بن السعيد. شعبه په هغه پن کې غښتلی و په کوم پن کې چې یحیی بن سعید القطان غښتلی. فقلت من اکبر عندك ستا په نیاز باندې په دې دوه کې کم یو هو او عبدالرحمن بن مهدي دی که عبدالرحمن بن مهدي فإن قوما يقدمون عبد الرحمن عليه فقال ما ينصفونه هو أكثر من عبد الرحمن. خلق دا انصاف نه کوي دی در عبدالرحمن بن مهدي په درجه کې اوچت دی. امام دغه یو روایت نادر دی په دې کې یوه ډېره نادره نکته پرته ده. دا روایت متوجه سي دا به زه ټول وایم. اخبرنا عبد الله بن قحطبه دا ابو حاتم استاذ دی. قال سمعت العباس بن عبد العظيم العنبرية يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لما قدم سفيان البصرة ما نعطيكم قال سفيان بصرة نو قال لي ما تقول يا عبد الرحمن جئني بإنسان أذاكره يتوك
نه نحوي معنا وکړي. یا عبد الرحمن جئني بإنسان داسې یو سړی راوله اذاکره. مذاکره ګورئ یو مذاکره ده، یو دا روایت د حدیث دا تحدیث دی. مذاکره دا ته وایي چې دوه ملګري سره شروع سي، هسې د احادیث سره وایي، په هغه کې منقطعات، په هغه کې دغه، په هغه کې مراسل، په دې کې هر څه پکې ځایږي، جمع مازې پکې شي کوي. نو په مذاکره کې ډېر وسعت وي. په تحدیث کې چې دغه سړی راوي روایات بیانوي، په هغه کې بیا دا رقم خبره نه وي. نو خیر دا مذاکره چې سره کېږي، په دې کې به دوی خپل حفظ سره کاتی، چې کوم څونه جمع لري، کوم څونه جمع حفظ جمع دا شی به سره دغه کوي، رایم د ملاحظه کوي. نو دی وایي چې ما سفیان ته فاتیته بیحیی بن سعید، ما څوک ورله راوستی؟ فذاکره، دی دوه خپل معلومات سره را ظاهر کړه. ای وروره ملا و ملا هغه نه دی ملا چې د بل ملا پرواز په دوه خبرو کې نه کې معلوم، چې په دوه خبرو کې د ملا پرواز نه کې معلوم. خیر دی دې خبرې ته راشوه کېږم برته. قال لي یا عبد الرحمن فلما خرج، چې کله ووتې، قال لي یا عبد الرحمن قلت لك جئني بإنسان فجئتني بشیطان. ما درته دا ویلي و چې څوک راوله، تا چیش راوستی؟ تا شیطان راوستی. شیطان دا دلته د شیطان دا معنا نه ده چې دا جرحه ده. او مؤمنانو ورونو، دلته د شیطان خو بالا دغه نسته نه، دلته د شیطان څه معنا تیزي ده، چې دا دونه تیز سړی و چې دا خو شیطان هم ملامتوی سي. لکه نه دی موږ وایو د فلاني قوم دا زموږ په خوا کې قومونه دي، موږ وایو د دې نیکه دا متلونه چې پر کېږي، وایي نیکه یې و شیطان ته دوکه ورکړې و، فلانی شی ورسره کړی دی، فلانی شی فلانی دا تیز سر غواړي، دا څه نه ده، دا وشي زموږ په خوا باندې پر یوه قوم باندې کیسه کېږي، وایي دا د دې نیکه وایي د شیطان سره بیش کوي، د مځکې ده، مځکه یې په ربړ ورسره بیشله. نو چې د شیطان وارې به راغلی، ربړ بیا دونه کښې شوی چې خپل وارې ربړ بیا دونه ځله کش په ربړ بیا تقسیم ورسره کوي. دا نو دی ورته وایي، سفیان ورته وایي ما وروره د انسان د درته ویلي، تا څوک راله راوستی؟ شیطان. دلته د شیطان کومه معنا ده؟ د تیزۍ معنا ده. زه په دې ځای کې یوه خبرې ته درېږم. ګورئ هغه ملا نه دی ملا چې د خپل مخالف یا د خپل ملګري یا د ملا پرواز په دوه خبرو کې معلوم نه کړي. زموږ بله ورځ یو ملګری دی، پر یوه مولوي صاحب یې دغه کړی دی، څه شی پر کړی دی، رد یې باندې کړی، نقد یې باندې کړی دی. بهرحال په هغه نقد خو زما کار نشته، خو هغه زموږ ملګری خواره کوي وابنه المتصرف في تفسیره، وابنه المتصرف في تفسیره. به ما ته د دې ځای معلوم شو چې ته دغه یې ګاډ یې. ولې دغه یې ګاډ یې؟ ځکه دغه یې ګاډ یې چې دلته دا وابنه خو واو دی، دلته معلومه ده چې معطوف علیه پروت دی، او دا وابنه ته مرفوع وایه، المتصرف في تفسیره دا د هغه دپاره خبر نه جوړیږي. نو دا پر یو چا عطف دی، صحیح سو، د ده معطوف علیه ته نه ذکر کوي، او د دې معطوف علیه مخکې د ده دپاره یو فعل پروت دی، هغه ته نه ذکر کوي. هغه عبارت دی وقد غلط الالوسي وابنه المتصرف في تفسيره. نو دلته چې کومه مدعا ته ثابته دا عبارت یې نشي درسه ثابتوي په سل کالم. ولې دلته رد پر ابن متصرف نه دی، بلکې دلته پر رد پر ابن متصرف د پلار سره دی. او دا یوه ما 5 منټه بس واورېدې، بس چې خالي دا عبارت وي بلا مې ختم کړي، بیا مې نور نه دی اورېدلی، پرواز مې کې معلوم که. دا عبارت چیرې دی؟ دا د کوثري رحمه الله په مقالات کې په محق التقول کې پروت دی، په اخر پای کې دا ځای راځي. په محق قسم ده کوم یا د هغه باد کتلی دی ولا کوم یا لیدلی دی یا نه مې دی کتلی د هغه ځای، خدا رامنه چې دا دلته دی. خو د بده مرغه که د مولوي صاحب لږ لا نور پرواز لوړ وی، دا عبارت کوثري صاحب 2 ځایه نور ذکر کړی دی چې د هغه ځای سره اخیستی، هلته یې د ده مدعا ذکر کوله، د ده مدعا بیا هلته ثابتوله، هلته به په دې مسله کې نه سوی. خو مشکل دا دی چې کوثري رحمه الله چې پر الوسي کوم رد کړی دی، په هغه کې صحیح نسخه هم یاده کړې ده، خطا نسخه هم یاده کړې ده. هغه چې په کومه نسخه کې تصرف سوی دی هغه هم یاده کړې ده، چې په کومه نسخه کې تصرف نه دی سوی هغه هم یاده کړې ده.
هغه د سلطان عبدالحمید خان نسخه ده. مشکل دا دی چې د مولوي صاحب چې کومه خبره کوي هغه خبره د الوسي رحمه الله ده، ځکه نه ردېږي چې هغه د سلطان عبدالحمید خان د نسخې څه نه وایي چې دلته دا رقم دا رقم دی، او دا رقم مدعا کې بیا ضرور ده چې د سلطان عبدالحمید خان نسخه به هم دی وایي او هغه هم اوس مطبوعه. ما په خبره پوه شوست. دا مې در دې درته وویل د نظما یو ورځ نظما هېڅ غرض نشته، په دې شیانو کې موږ نه داخلېږو او موږ خپل ټول ملګري د دغه مباحثو څخه بند ساتو. په دې کې هېڅوک سالم نه دی راوتلی. بس دا موږ بیا که څوک وایي چې یا راوتلی دی زما سره په تنهایي کې مجلس وکړي. کوم سړی چې د صفات هېڅ ماهره نه لري، دا د الله ذات صفات ماهره نه لري، بس دغه نه یې زده کوي. ولې؟ د قرآن وایي وما یعلم تأویله، د قرآن بیا بل څوک په پوهېږي. د قرآن وایي وما یعلم تأویله، بیا د هغه بعد څه خبره ده والراسخون فی العلم. موږ دغه خلک بس د ځانه جوړوو چې دلته وقف وکړو او بیا په دا نورو کې داخل شو. نو په دې وجه باندې په دې کې که هر چا چې په عمق په دې کې مزل کړی دی هغه سالم نه دی راوتلی. څنګه نه دی راوتلی؟ ولې نه دی راوتلی؟ هغه شی هغه څوک ما سره په تنهایي کې کښېني چې زه یې ورثابته کړم چې هر څونه کې ماهر یا پاکستان مشر وي ته یې د دنیا ماهرین راولي، که دی نه ورته ودرېد زه په ژوند ولاکه خبره وکړم. هېڅوک د دې سالم نه دی راوتلی. نو په دې وجه بس موږ پر رب العالمین او د رب العالمین پر صفاتو باندې ایمان دی. څنګه مې پر ایمان دی؟ څه شیان د عقل د احاطه لوړ دي، څه شیان چش دي. ښه خیر دا خو دغسې خبره سوه. دغه د عبدالرحمن بن مهدي او دغه په ترجمه کې یوه ډېره نادره خبره دا ده. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال ذاكرني أبو عوانة بحديث فقلت ليس هذا من حديثك فقال لا تفعل يا أبا سعيد هو عندي مكتوب قلت فهاته قال يا سلام هات الدرج ففتش فلم يجد شيء. دا دی کیسه ده. ابو عوانه و عبدالرحمن بن مهدي دغه حدیثونه سره ویل یو بل. ابو عوانه یو روایت ورته ذکر کړي، ده ورته ویل دا ستا حدیث نه دی، دا ستا روایت تا د پلاني څه دا نه دی کړی. ده ورته ویل مه کوه دا زما سره لیکلی دی. ولته یې راواخه څنګه لیکلی؟ ده باره ورته ولته راوړه زما رجسټر، زما کتاب راواخه. کتاب چې راواخیست ویې کتې نه کتې باره څه در معلومه سول دا په ځواني کې ما تا مذاکره سره کوله، تا په مذاکره کې ما ته دا ویلی دی. د مذاکرې روایت او د نور روایت فرق سره لري. نو بیا ستا د تیز دماغ د وجې ستا دا حافظه ستا دا ذهن سوی چې دا زما روایت دی، دا دې په ذهن کې دا رقم په خطا کې درغلی دی. پوه سواست؟ یعنې ما او تا چې وخت مذاکره سره کوله تا ما ته په مذاکره کې دا ووایي دا ستا حدیث نه دی، خو تا چې هغه وخت ویلی دی د هغه وخت څه دی دا په ذهن کې بیا پسې راغلی ده چې دا لکه زما چش دی. اوس دا د ستا کتاب وګوره کې ستا یا نسته کې دغه رقم و دا خلک دا داسې و.